د میدان وردګ ولایت اړوند د کابل کندهار پر لویه لار ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي چې د مخنیوي په موخه د ولایت امنیه قمنداني او ترافیکو مدیریت کنټرولي پوستې او ترافیکي نښې جوړوي. د دغه لویې لارې موټر چلوونکي وایي چې د ترافیکي اشارو نشتون، د راستلاس موټرو زیاتوالی او موټر سایکلو بې احتیاطي هغه څه دي چې د ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې دغه مسایلو ته د جدي پاملرنه وشي. موټروانان بې احتیاطي کوي او بل په دغه سړک کې بیروبار ګڼه ګوڼه هم ډېره ده او بل د ترافیکي اشارې نشته دي. موټروانان متفکر نه وي، روزجنازتي بس ټکرونه هم ډېر کېږي او بل دغه یو کلي موټر چپه لاس افغانستان چې دي دغو بیخي دا مشکلات زیات کړی ده. زیاته ستونزه چې ده د هغه د اشارو نه چې اشارې نشته، ترافیکي اشارې نشته ورو ګوره، ځکه چې موږ داسې له مشکلاتو سره مخامخ یو. موټرسایکل والا نه په عذاب یو، له دا نوي موټرو نه په عذاب یو. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان واک ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د ولایت په ځینو سیمو کې پوستې جوړوي ترڅو د موټرو سرعت او د لارې امنیت کې رغنده رول ولوبوي. تشکیل غوښتی ده چې ضرورت مسته ورته پر دا اشاره وباندې او د هدیه ترافیکي پیښې پې دغه کېږي په دا خبره وکوله زه ټکرونه ډېر راځي. دا چې زموږ امنیتي ارګانونه اضافه سي، پر هر ځای باندې پوستې سي، ترتیب جوړ سي او د هغو دپاره یا د جمپ ترتیب دغه جوړ کړو یا یو بل پر ځای د راوځي تر خپل نقشې تر 100 باید ته حرکت اضافه ونه کړي، تر 80 اضافه ولاړ نه سي. بلخوا د ولایت د ترافیکو مدیر وایي چې په دغه لویه لار به په نږدې راتلونکي کې ترافیکي نښانونه لګوي ترڅو د پیښو مخنیوی وشي. انشاءالله موږ په پلان کې لرو چې په دا نږدې وخت کې موږ ترافیکي اشارې هغه نصب کړو. هغه سم خبره د مقاماتو سره انشاءالله خبره کړې ده که هغه د فرض کې د موږ کوم مسؤلین دي جناب والي صاحب، قمندان صاحب او رئیس صاحب او دغه سم خبره کړې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله موږ لوحې ترافیکي اشاره او لوحې دغه په عمومي شهرو باندې ولګوو او بل بعدي کې به انشاءالله د دغو ترافیکي لوحو اشارو د خدسر دپاره انشاءالله د دولت د فواید عامې د خوا نه 15 میلیون بودیجه تصویب شوې ده چې هغه به انشاءالله په راتلونکي کې تصویب شي او کار شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو 3 میاشتو کې له کابل تر غزني په غځېدلي سړک لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 90 تنه نور ټپیان شوي دي.